سلامونه کې هله احترامات نه قابل کوي خدای تعالی دې چې تاسو پرو جوړ او د صد جامع مو پرتنوي زما سره زمون یو دل بیا د کمپیوټر د اساساتو یا فاندامنټل اف کمپیوټر د کورس سره تاسو په خدمت کې نو نن د موږ وام درس دی ان شاء الله موږ به نن خپل هیلو ته یو قدم نور هم وړاندې ور واخلو نو راځو چې نن خپل نن درس را پیل کوو نو مخکې دینه چې درس ته پیل کوو یادونه درته لرم هغه ده چې تاسو کوشش وکړئ د درسونه د خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو پورې موږ وکولی شو د خپل دغه کوم کورس چې دی تر زیاتو کسانو پورې یې په لنډ وخت کې ورسولی شو نو دغه کار موږ هغه وخت کولی شو چې کله ستاسو همکاري د موږ سره دوامداره وي نو مننه بس د ستاسو د کامیابۍ هیله لرم راځو تر څو پورې موږ خپل نننی درس را پیل کړو نو د ټول نه د مخکې د نننی درس موضوع غواړم تاسو ته په لنډ ډول سره یادونه وکړم نو د کمپیوټر جوړښت سټرکچر د کمپیوټر کوم سټرکچر چې دی هغه به نن موږ انشاءالله وپېژنو په همدغه ډول سره کمپیوټر سافټویر به وپېژنو چې سافټویر څه شی دی په همدغه ډول هارډویر به وپېژنو او په همدغه ډول سره انپوټ آوټپوټ ډیوایس به وپېژنو چې کوم ډیوایسونه یا کومې آلې دي او د څه لپاره دغه آلې یا ډیوایسونه کارول کېږي او په همدغه ډول سټوریج ډیوایسونه به انشاءالله موږ په همدغو جلسه کې وپېژنو نو راځو بیا وروستنۍ کومه موضوع چې د دغو جلسې ده هغه پروسیسینګ دی چې پروسیسینګ په یو کمپیوټر کې څنګه ترسره کېږي انشاءالله په لنډ ډول سره به موږ دغو ته یادونه وکړو اما دغه کومې موضوع چې تاسو دلته د 5 موضوع 4 موضوع او وروستۍ وکتلې نو دا تقریبا کېدای شي د موږ یوه مکمله یوه جلسه شي یعنې دا لویه موضوع دي صرف دلته غواړم تاسو ته ځینې یادونې وکړم او کوم سټرکچر چې د کمپیوټر دی هغه تاسو در وپېژندم یعنې دا خپله آوټپوټ انپوټ ډیوایسونه ځان ته یوه موضوع کېدلی شي نو ځو مخته راځو نو یو ځل بیا هم یادونه کړم تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې تاسو د واتساپ ګروپونه جوین کړئ خپل ملګرو سره لینکونه شیر کړئ تر څو پورې هغوی هم دغو واتساپ ګروپ ته راشي دلته به مختلفې پوښتنې کېږي او مختلف په پوهنتونونو څخه به مختلف محصلین چې کوم په خپله پوهنځي کې ښه کامیاب دي د نویو محصلینو سره یا که چېرته کوم محصل خپله پوهنځي کې کومه موضوع کې مشکل ولري نو هغو ته به انشاءالله په دغو ګروپ کې ځوابونه ورکول کېږي نو که چېرته تاسو وغواړئ موږ سره په دغو ګروپ کې د مدیر په حیث باندې کار کولی شئ تر څو پورې تاسو نورو محصلینو ته کوم چې نوي دي هغو ته یوه مشوره ورکړلی شئ او په همدغو ډول سره دغو ځینې کوچنیو پوښتنو ته چې تاسو کېدای شي چې دا وي نو انشاءالله که زده هم نه وي نو انشاءالله موږ به کوشش وکړو تر څو پورې هغه په انټرنیټ کې پیدا کړو تاسو ته جواب خامخا موږ وړاندې کړو نو تاسو کولی شئ د موږ سره د لینکونو د طریقه چې د ویډیو سره که چېرته آنلاین وئ حتما به په ډسکرپشن کې د دو لینکونه موجود وي نو تاسو کولی شئ د هغو لینکونو څخه استفاده وکړئ او یا هم که چېرته تاسو آفلاین وئ دا درسونه د موږ آفلاین ګورئ نو کولی شئ دغه شمارې سره واتساپ وکړئ واتساپ مسیج ورته پرېږدئ تر څو پورې تاسو ته د ګروپ مسیج بکنې سره د ګروپ لینک واستوي نو راځو مخته لومړی راځو د کمپیوټر جوړښت یا سټرکچر اف کمپیوټر به موږ وګورو نو د دې درس هدف څه شی د کمپیوټر د فزیکي پرزو پیژندنه ده سمه ده د دغو ننني درس نو دغه درس کېدای شي څو جلسې شي دغه فزیکي پرزې چې موږ پیژندو یو کمپیوټر د مختلفو پرزو څخه جوړ شوی چې دا ټولې پرزې په ګډه سره کار کوي تر څو یو مشخصه دنده ترسره کړی شي یعنې کمپیوټر چې دی د مختلفو پرزو څخه جوړ شوی دا ټولې یوه پرزه په یو تناظم سره هیڅ هم نشي کولی دغه ټولې پرزې ورسره یو ځای کوي تر څو پورې یوه مشخصه دنده هغه ترسره کړلی شي په کمپیوټر کې په همدغه ډول سره کمپیوټر له دریو برخو څخه جوړ دی کمپیوټر له دریو برخو څخه جوړ دی هغه په مکتب کې چې موږ ځینې برخې ویلې وي نو دا یې 200 څه فرق لري ځکه دلته موږ کمپیوټر ساینس کې نو په عموم کې کمپیوټر چې دی له دریو برخو څخه جوړ دی هغه درې برخې کومې دي کمپیوټر سافټویر دی هارډویر دی او فرمویر دی د دریو برخو څخه کمپیوټر جوړ دی نو راځو اول کمپیوټر سافټویر چې ځینې نمونې دلته د وینډوز موږ ته راخیستي دي مایکروسافټ وینډوز د لینکس دی او ځینې نور سافټویرونه تاسو دلته په ذهن کې درسره نیولی شئ په همدغه ډول بل طرف ته د کمپیوټر هارډویر ځینې پرزې دي چې انشاءالله موږ به یې دو تعریفونه هم په همدغو جلسه کې زده کړو د سافټویر او د هارډویر
که چېرته مثلا د هارډویر او سافټویر ترمنځ موږ دلته وویلې چې په کمپیوټر کې نه تنها سافټویر په تنهایی سره هیڅ هم نشي کړلی او نه په تنهایی سره هارډویر څه کړلی شي. دا دواړه به یو ځای کېږي تر څو پورې یوه مشخصه دنده ترسره کړلی شي. اوس دلته موږ رسو فرمویر پیژنو چې فرمویر څه شی دی. فرمویر د سافټویر او هارډویر ترمنځ همغږي رامنځته کوونکی دی. یعنی فرمویر کله چې یعنی که چېرته دغه فرمویر نه وای نو سافټویر او هارډویر یو د بل سره ارتباط نشوای نیولی، نو فرمویر دلته دوی درېیمګړی دی د دوی ترمنځ. راځو مخته انشاءالله فرمویر به نور هم موږ وپېژنو په همدغو جلسه کې. نو وروسته په سلایډونو کې را روان دی. راځو اول هارډویر. د کمپیوټر هغه برخې ته ویل کېږي چې په سترګو لیدل کېږي اما په لاس باندې څنګه کېږي لمس کېدلی شي. د کمپیوټر هغو برخو ته ویل کېږي چې هغه په سترګو هم لیدل کېږي او په لاس باندې هم لمس کېږي، لکه د تاسو کوم ماوس چې دی یا د تاسو کمپیوټر چې دی دغو ته موږ هارډویر ویلی شو. دا برخې عموما د فلز پلاستیک څخه جوړې دي. یعنې عموما کمپیوټر چې جوړ دی هغه د فلز او د پلاستیک څخه جوړ دی. نو دلته تاسو ځینې نمونې د هارډویر کتلی شئ چې دغه ټولې نمونې دلته د هارډویر دي نه د سافټویر. نو ځو مخته. راځو اوس دلته کمپیوټر سافټویر پیژنو، هارډویر خو مو پیژندله. د کمپیوټر هغه برخې دا چې صرف د لیدلو وړ وي نه د لمس کولو. نو دا په تضاد د هارډویر کې دی. هغلته موږ ویلي وو چې هارډویر هم لمس کېدلی شي هم لیدل کېدلی شي. سافټویر صرف لیدل کېدلی شي لمس کېدلی نه شي. یعنې تر اوسه پورې داسې نه ده پېښه شي چې سافټویر د چا په فزیکي ډول سره هغه لمس کړی وي. سمه ده؟ دا یو اسانه تعریف و چې تاسو په ذهن کې درته ساتلی شي. راځو اوس فرمویر پیژنو. د کمپیوټر هغه برخه ده چې د هارډویر او سافټویر ترمنځ اړیکه ټینګوي، لکه مخکې مې چې درته ویلې. یا د کمپیوټر هغه برخه ده چې د هارډویر او سافټویر خواص په ځان کې لري. یعنې هم د سافټویر خواص په ځان کې لري هم د هارډویر. لکه د هغوی یو ښه مثال بایوس دی چې انشاءالله موږ په راتلونکو کې جلسو کې هغه هم تاسو ته تشریح کړو. اما یوازې ډول سره نه سافټویر دی او نه هم هارډویر وتلی شو. فرمویر ته په یوازې ډول سره نه سافټویر ویلی شو نه هارډویر ویلی شو. دا هم د فرمویر هغه ساده تعریف و چې ما تاسو ته کړلی شوی، ساده پېژندلی. سمه ده؟ نو راځو کمپیوټر هارډویر ته. هارډویر د کمپیوټر هغه برخې ته ویل کېږي چې په سترګو لیدل کېږي او په لاس باندې لمس کېدای شي. دا برخې عموما د فلز پلاستیک څخه جوړې دي. فکر کوم دا به تکرار سلاید وه. سمه ده؟ نو یو کمپیوټر د مختلفو پرزو څخه جوړ شوی دی چې دا ټولې پرزې په ګډه سره کار کوي تر څو یو مشخصه دنده ترسره کړی شي. د هارډویر په پیژندنه کې پرزې او پروګرامونه په تنهایی سره هیڅ هم نشي کولای. نو ویلی شو چې کمپیوټر پرزې او پروګرامونه یو د بل لازم او ملزوم دي. سمه ده؟ په تنهایی سره نه سافټویر څه کړلی شي او په تنهایی سره نه هارډویر څه کړلی شي. هارډویر او سافټویر ترمنځ فرمویر درېیمګړی دی تر څو دوی ترمنځ اړیکه ټینګه کړي. دا هغه ساده ډول سره چې تاسو پرې درک کولی شئ. نو زه انشاءالله کوشش کوم تر څو پورې دغه اساسات په داسې ډول تاسو ته تدریس کوم چې تاسو هغه درک کړلی شئ. یعنې داسې تخیلي ډول سره نه غواړم چې تاسو ته یو څه ووایم چې داسې شی شته. سمه ده؟ ډېر کوشش کوم چې په ډېر ساده الفاظو سره تاسو په دغو موضوع باندې پوه کړم. نو کله چې تاسو په موضوع باندې پوه شئ د هغو یادولو ته هېڅ اړتیا نشته ده. خپله ذهن ته سپارل کېږي. کله چې یو شی تاسو زده کړئ پرې پوه شئ په اهدافو یې پوه شئ چې دا د څه شی دي او د څه شي دپاره استفاده کېږي. نو راځو مخته. اوکې، کمپیوټر کولی شو له څلورو اساسي دندې ترسره کړي. کمپیوټر کولی شي څو دندې اساسي ترسره کړي؟ څلور. نو دا موږ مخکې دغه موضوع یورې ویلې وه د مثال په ډول سره. کمپیوټر چې دی انپوټ ډیټا، آوټپوټ ډیټا، پروسس ډیټا، همدارنګه ریزلټ سټور کولی شي چې کمپیوټر دغه څلور دندې ترسره کړی شي. یعنې کمپیوټر څو اساسي دندې ترسره کولی شي؟ دغه څلور دندې دي چې موږ دلته تاسو ته وښودلې. او په همدغه ډول دلته هم یو ډیاګرام تاسو کتلی شئ چې انپوټ یونټ دی یا په همدغه ډول کنټرول کوم چې دی هغه سی پي یو موږ دلته ورته ویلی شو چې موږ دلته هغو ته پروسس ډیټا نوم ورکړه. آوټپوټ او په میموري ته مو هم سټور ریزلټ سټور نوم ورکړه. اصلي موضوع دلته د موږ دی لاندې ده. نو کمپیوټر پرزې یا هارډویر هم په څلورو برخو ویشل شوي. وګورئ یو کمپیوټر مخکونی ویشنه وه
چې هغه موږ په عموم کې کمپیوټر په دریو برخو باندې ویشو. دلته کمپیوټر فزیکي پرزې کوم چې هارډویر دی په څلورو برخو باندې ویشل شوي دي. نو دغو څخه لومړی چې دی امپورټ ډیوایس دی، یعنی هغه آله چې کمپیوټر ته دغو په واسطه باندې موږ ډیټا سټور کولی شو، ډیټا کمپیوټر ته ورکولی شو. هغه یو ښه مثال دلته چې ما راخیستی کیبورډ دی. کله چې موږ په کیبورډ باندې یو څه ټایپ کوو هغه کمپیوټر ته دننه کوو، کمپیوټر ته واردوو. دوم شی چې دی د هارډویر مربوط هغه پروسیسینګ ډیوایس دی. سمه ده. نو دغو څخه سی پی یو ده چې مثلا څنګه پروسیس کوي. انشاءالله دغه کوم انپوټ ډیوایس اوټپوټ ډیوایس چې کوم دي دا ځان ته موضوع وي، دي غټ لوی موضوع دي. انشاءالله هر یو په تفصیل سره بیا ویایو. همدغه ډول اوټپوټ ډیوایسز دي کوم چې موږ ته نتیجه د انپوټ ډیټا موږ ته راکوي. کوم چې کمپیوټر ته موږ مثلا اعداد ورکړل هلته په سکرین باندې په مانیټور باندې موږ ته وښودل شول چې 2 جمع 2 مساوي کیږي په 4 سره. او سټور ډیټا هم یو ښه مثال د هغو دلته موږ هارډ ډیسک تاسو ته ویلی شو. نو کمپیوټر 4 اساسي دندې ترسره کوي. هارډویر د برخو یې که وویشو په 4 برخو باندې ویشل شوی دی او کمپیوټر په عموم کې په 3 برخو باندې ویشل شوی. صرف غواړم چې دغه تاسو درک کړئ. راځو مخته سلاید ته. نو اوس راځو په لاند ډول سره انپوټ ډیوایس پېژنو، یعنې هغه آلې چې کمپیوټر ته د هغو په واسطه باندې ډیټا وارد کېدلی شي یا ورته اچول کېدلی شي. نو موږ مخکې د کمپیوټر په تعریف کې ویلي وو چې کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې اولیه معلومات یعنې ډیټا له واردوونکي آلو یعنې انپوټ ډیوایسز څخه اخلي، هغه تحلیل او تجزیه یعنې پروسس کوي او نتایج یې په اوټپوټ ډیوایس باندې ښیي. مخکې موږ دغه تعریف کړی وو. نو په دغو تعریف کې دغه د کمپیوټر 4 واړه برخې دلته موږ که فکر وکړو موږ زده کړلی چې څه دنده لري او نور څه کارونه کولی شي. سمه ده. نو پورته تعریف څخه نتیجه اخلو چې انپوټ ډیوایس هغه وسایل چې په مرسته کمپیوټر ته ډیټا واردوو یا هم داخلي وو. هغه وسایل دي چې کمپیوټر ته دغو په مرسته باندې ډیټا موږ څنګه کوو واردوو. ټول خام معلومات یا ډیټا چې کمپیوټر یې پر پروسس کولی شي باید د انپوټ وسایلو له لارې کمپیوټر ته داخل کړلی شي. ټول هغه وسایل چې کمپیوټر ته موږ داخلي وو هغه د کومو وسایلو د طریقه داخلولی شو؟ انپوټ ډیوایس یعنې وسایلو د طریقه موږ هغه داخلولی شو. دغه ټول وسایل لپاره د دې لپاره ډیزاین شوي تر څو هر ډول ډیټا په 0 او 1 یعنې په باینري باندې واړوي. کوم یعنې دلته یو ډېره مهمه نکته ده، کوم وسایل چې کمپیوټر ته ډیټا ورکوي، کمپیوټر ته د ډیټا د داخلولو لپاره استفاده کوي، هغه د توانایي لري چې هغه معلومات یا هغه ډیټا په 0 یا باینري سیستم ته واړوي او کمپیوټر ته یې ورپېژني. ځکه کمپیوټر صرف 0 پېژني، نور هېڅ هم نه پېژني. سمه ده. نو راځو دغو ځینې نمونې کمپیوټر ته د معلوماتو یا د ډیټا په داخلولو لپاره چې استفاده کېږي. زه دغو ځینې نمونې دلته تاسو ته ښیم. مثال کیبورډ دی، پرنټر دی، په همدغه ډول ریډینګ ټولز دي. د دغو په واسطه باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا څنګه کولی شو واردولی شو چې دغه به هر یو انشاءالله موږ په تفصیل سره وپېژنو. ترڅو اوس هغه ډیوایسونه پېژنو. ځینې نمونې دلته موږ رااخلو. نمونې ډېرې دي چې هغه د کمپیوټر ته د ډیټا د واردولو لپاره استفاده کوي. دغو څخه لومړنۍ نمونه کیبورډ دی. د کیبورډ په واسطه باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا داخلولی شو. ماوس دی. کله چې موږ خپل ماوس کاروو دغو په واسطه موږ په عیني شکل باندې ډیټا کمپیوټر ته څنګه کوو داخلوو یا واردوو. راځو لایټ پینز دي یا هم کوم د لایټ قلمونه چې دغو په واسطه باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا داخلولی شو، یعنې دا کمپیوټري قلمونه دي. سکنر دی. کله چې موږ یو څه سکن کوو دغو په واسطه باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا څنګه کولی شو واردولی شو یا هم ورته داخلوو. په همدغه ډول سره ګرافیک ټابلیټس دي. هغه کسان چې ګرافیک ډیزاین کې برخه کې کار کوي دوی دغه ټابلیټونه ډېر ښه ډول سره پېژني. دغو ټابلیټونو په واسطه باندې موږ مثلا دلته یو رسامي کړلی شو او یا هم یو خپل ډیزاین ته ډېر ښه پرمختګ په دغو ټابلیټونو په واسطه باندې ورکولی شو. په همدغه ډول سره بله مهمه ډیوایس یا آله چې ده هغه مایکروفون دی. کله چې موږ یو څه په خپل مایک کې ثبتوو، تاسو دلته د ما مایک کتلی شئ، دغو په واسطه باندې د ما غږ تر تاسو پورې رسېږي. سمه ده. نو دا په عین شکل کې یوه ډیټا ده چې زه خپل کمپیوټر ته داخلوم یا یې واردوم. په همدغه ډول سره بارکوډ ریډر دی چې په هر
سټور کې یا دکان کې یا مغازه کې د دغو بارکود سیستم څخه اوس وخت کې استفاده کیږي. نو ان شاء الله تاسو به بارکود سیستم باندې کېدای شي بلد وای او یا به مو پیژنئ. دا یو داسې سیستم دی چې د مثلا زه څه ما یو کتابتون ته هلته یو کتاب خلم مثلا په هغو کې که یو بېسواده شخص هم ناست وي هغه د خپل ماشین راخلي د کتاب ته یې نیسي. کله چې کتاب ته ونیوه هغه بارکود سکن کوي د هغو کتاب ټول مشخصات کوم قیمت چې دی ټول په اتوماتیک ډول سره چې کله خرڅ په یوه بټن په پریس کولو سره هغه ټول ډیټا چې ډیټابیس کې ثبت کیږي. یعنی د بارکود څخه ډېر اسانۍ سره موږ استفاده کړلی شو. نو راځو مخته آوټپوټ ډیوایس پیژنو چې آوټپوټ ډیوایس څه شی دی. دا هغه وسایل دي چې د پروسس او انپوټ ډیوایسز نتیجې په اساس په سکرین یا هم په صفحه باندې ښودل کیږي. یعنی هغه پروسس چې په خامه ډیټا باندې ترسره شوی دی د انپوټ ډیوایس څخه کمپیوټر ته داخل شوی دی د هغو نتیجې په اساس باندې موږ ته انپوټ ډیوایس په واسطه باندې موږ ته یو څه په سکرین باندې ښودل کیږي چې مشهور یې کوم دی. مشهور یې مانیټور دی، په همدغه ډول ګرافیک پلیټر دی او په همدغه ډول پرینټر دی چې انشاءالله دا یو به موږ وپېژنو. مانیټور تاسو پیژندئ او کوم ګرافیک پلوټر چې دی هغه مثلا موږ یو څه په ګرافیکي ډول سره چې موږ ته ښودل کیږي یا پرینټ کیږي هغه یو ښه مثال تاسو ته 3D پرینټر کولی شم چې در یې کړم. 3D پرینټر په واسطه باندې موږ ته آوټپوټ ښودل کیږي. نو په خپله یو پرینټر هم کیدلی شي چې دغه آوټپوټ موږ ته وښیي. سمه ده. نو راځو پروسسینګ. د پروسسینګ کې په خامه ډیټا باندې پروسس کیږي چې په نتیجه کې معلومات یا هم انفارمیشن منځته راځي. یعنی پروسسینګ چې دی په خامه ډیټا باندې یا په ډیټا باندې ترسره کیږي چې په نتیجه کې انفارمیشن یا هم معلومات منځته راځي. دا هم د پروسسینګ یو ساده تعریف موږ کولی شو چې وکړو. راځو مخته. سټوریج ډیوایس یا هم هغه ډیوایسونه چې په هغو کې موږ په کمپیوټر کې ډیټا سیف کولی شو. نو هغه په دوه ډوله دي چې انشاءالله دواړه ډولونه به موږ په راتلونکي کې وي. یو چې دي موقتي دي او یو چې دي دایمي دي. یعنی د لنډ وخت لپاره ډیټا ساتلی شي او ځینې دي دایمي دي. نو راځو دا هغه وسایل دي چې ډیټا د ذخیره کولو لپاره کارول کیږي. سټور یا د سټور کولو د ډیټا لپاره چې استفاده کیږي هغه کوم وسایل دي هغه دلته تاسو ځینې نمونې کتلی شئ. لکه هارد ډیسک دی. په هارد ډیسک کې موږ کولی شو چې ډیټا سټور کړو. په همدغه ډول سره USB فلاش دی ښه مثال یې چې د یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته موږ په هغو کې ډیټا څنګه کولی شو وړلی شو انتقالولی شو په هغو کې سټور کولی شو. CD یا DVD ګانې دي چې په هغو کې موږ ډیټا ساتلی شو. همدغه ډول سره رام دی. رام چې دی موقتي حافظه ده د لنډمهاله حافظه ده. د برق په قطع کولو سره ټول محتویات یا معلومات چې لري هغه له لاسه ورکوي یعنې نشي ساتلی د دایم دپاره یو موقتي حافظه ده.